السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشاهدين الكرام؟ بخير. أتمنى من الله أن تكونوا بالصحة والسلامة. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ، په خیر راغلی. نننی درس انشاءالله چې د عربي ژبې ګرامر ده، ډیر اسانه ګرامر ده انشاءالله. په دغه ګرامر کې موږ یو کتاب تاسو ته وړاندې کوو چې د النحو الواضح په نامه ده فی قواعد اللغة العربیه، چې ډیر بسیط او ساده لیکل شوی ده. نو هیله ده چې دا کتاب تاسو ډاونلوډ کړئ او درسونه انشاءالله تعقیب کړئ. ډیر اسانه کتاب ده او ډیر ښکلی کتاب ده. نو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. په ګرامر باندې ورزو اول صفحې نه شروع کوو. ډیر ښکلی کتاب ده. نو تاسو کولی شئ چې دغه کتاب د هغه څخه د ګوګل څخه ډاونلوډ کړئ. نو انشاءالله بیا به یې سره ووایو. مخکې له دې چې موږ په درس باندې پیل وکړو یا په کوم عنوان یا موضوع باندې پیل وکړو، هغې څخه مخکې موږ ته قواعد راکړل شوي دي، باید هغه قواعد ولولو. وروسته له هغې چې موږ قواعد ولوستل، نو بیا په درس باندې شروع کوو. نو بیا درس موږ ته اسانه کېږي. اوس راځو لاندې د قواعد په چوکاټ کې لیکلي چې د عربي ژبې کوم قواعد دي. القواعد، القواعد جمع د قاعدې ده. قاعده څه ته ویل کېږي؟ اساس ته ویل کېږي. نو عربي ژبه په قاعدې باندې ولاړه ده، په اساس باندې ولاړه ده. هره ژبه چې ده ځان ته اساسات لري، همدارنګه په هغو اساسونو باندې ولاړه. نو عربي ژبه هم په داسې یو لړ قواعدو او اساساتو باندې ولاړه ده. راځو وایو چې القواعد، قواعد ګرامر. الواحد التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة ويسمى أيضا كلاما. تا ته وایي چې هغه ترکیب چې هغه یو مکمله معنا ورکوي، یو ګټوره معنا ورکوي، یو کاملا فایده ورکوي، هغې ته مفیده جمله ویل کېږي او همدارنګه خبرې هم ورته ویل کېږي. د جملې مفیده ګټورې جمله کومې جملې ته ویل کېږي؟ ګټوره جمله هغه جملې ته ویل کېږي چې یو کامله معنا ورکي. صحیح. فایده تامه یو کامله او پوره معنا ورکي. او بله دا خبره چې دغه جمله چې ده دې ته بیا کلام هم ویل کېږي. لومړی قاعده دا ده چې د جمله مفیده تعریف ده. منګه په جمله مفیده باندې شروع کوو. منګ یعنی چې کله خبرې کوو باید یو مفیده جمله ووایو تر څو زموږ خبرو باندې خلق پوه شي. نو دلته مخکې له دې چې منګه جمله مفیده ووایو، موږ ته تعریف راکړی دی چې مفیده جمله کومې جملې ته ویل کېږي. نو راځو دا تعریف وایو چې الترکیب، ترکیب څه معنا؟ جوړښت. الذي هغه، یفیدو چې فایده ورکوي، فایده تامه مکمله کامله فایده، یسمى جمله مفیده چې دا مسما کېږي نومول کېږي مفیده جمله، ویسمى ایضا کلاما چې بیا همدغې مفیده جملې ته خبرې هم ویل کېږي. الثاني وایي چې جمله مفیده چې دا کله د یوې کلمې څخه جوړوي او کله د دوه کلمو څخه جوړوي. همدغه خبر کې پکې چې الجملة مفیدة، مفیده ګټوره جمله، قد تترکب من کلمتین، و ځینې وخت د دوه کلمو څخه جوړوي، وقد تترکب من اکثر، او ځینې وخت دغه مفیده جمله د زیاتو کلمو څخه جوړوي. وکل کلمة فيها تعد جزءا منها، او هر یوه کلمه په دغه جملې د جز څخه شمیرل کېږي. یعنی هر یوه کلمه چې په دغه جمله کې ده دا د دغه جملې یوه برخه ده. دویم ته بیا راځو چې الجملة مفیده ګټوره جمله، وی قد تترکب من کلمتین، ځینې وخت د دوه کلمو څخه جوړوي، وقد تترکب من اکثر، او ځینې وخت د زیاتو څخه جوړوي، وکل کلمة فيها تعد جزءا منها، او هر کلمه په دغه جمله کې د جملې د جز څخه شمیرل کېږي. منګه پښتو کې څنګه وایي جمله مفیده کومه څه ته ویل کېږي، همدارنګه د څه شي څخه جوړوي. اول کې وایي چې جمله مفیده هغې ته ویل کېږي چې یو مکمله او پوره معنا ورکي او همدغې ته بیا خبرې هم ویل کېږي. دویمه دا خبره کوي چې جمله مفیده کله د یوې کلمې څخه جوړوي او کله هم د زیاتو کلمو څخه جوړوي، چې هره کلمه د دغې مفیده جملې یوه برخه ده. اوس راځو، من خو قواعد ولوستل، اوس راځو مثالونو ته. ډیر اسانه ده دوستانو. نو راځو مثالو کې وایو چې
الجملة مفیدة ګټوره جمله. الامثله مثالونه. واحد البستان جمیل. البستان جمیل باغ څه ده؟ ډیر ښایسته ده. یا باغ څنګه ده؟ ډیر ښایسته ده. اوس دا یو مفیده جمله شوه، ګټوره جمله شوه. ولې؟ یوه معنی یې ورکړه، ځکه ویلې چې باغ ښایسته ده، ځکه ګټوره ده. الثاني ترازو الشمس طالعة مر راختلی ده. صحیح ده؟ الشمس طالعة مر راختلی ده، المر راختلی ده. نو دا یو ګټوره جمله شوه کنه چې مر راختلی ده، یو معنی ورکړه، یو مفید او ګټوره معنی ورکړه. الثالث شم علی وردة. شم علی وردة وی علی چې و د ګل بوی که. شم علی وردة علی ګل بوی که. اربع قطف محمد زهرة. قطف محمد زهرة محمد وی ګل وشکو. قطف محمد زهرة محمد ګل وشکو. صحیح ده؟ دا یو ګټور جمله سواله، محمد ګل وشکو. یا زویم چې قطف بلال زهرة بلال ګل وشکو. خامس یعیش السمك في الماء مهی په اوبو کې ژوند کوي. یعیش السمك في الماء مهی په اوبو کې ژوند کوي. دا یو مکمله جمله او ګټوره جمله شوه کنه چې مهی په اوبو کې ژوند کوي، یو معنی یې ورکړه. دې ته څه ویل کېږي؟ مفیده جمله ویل کېږي. السادس يكثر النخيل في إقليم مصر. يكثر النخيل في إقليم مصر ونخيل په مصر کې زیات کرل کېږي. صحیح ده؟ زیات وي. یکثرو یعنی زیات. النخیل نخیل یو ونه ده فی اقلیم مصر د مصر په اقلیم کې. درنو قدرمنو اوریدونکو، دا و زمونږ د نن ورځې درس چې جمله مفیده مو ولوستله. نو انشاءالله بیا هغه بحث به په آینده ویډیو کې تاسو سره شریکو. نو مخکې له دې چې ویډیو بنده کړو تاسو سره